یاره دې پښتنو چې چاته خیال چې پوه چې غریب یې ساګو ته کېنه ووژ غوښه بیا ونه خوري په خدای پښتانه به دې بڼې بڼې کړي دغه ساکره غریب کې بچه ملګرو د 2-3 ورځو نه ستاسو به خیال وي د طاهر خان چې کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې چلیږي یعنی په روژه کې هغې داسې چل وکړو په پاکستان کې چې کوم غربت سټارټ دی زمونږ خویندې میاندې چې دی هغه روډونو ته راوتي دي هغه د وړو په تمه باندې ناستې دي چې موږ له به چېرته د ماښام دپاره یو تروړه وړه ترکاري میلاو شي او که نه هم په دغه وخت کې طاهر خان یو داسې ویډیو مخې ته راله په کم کې چې هغه لګیا دی څه خوراکونه کوي داسې او مختلف قسمه کم اوازونه چې ورسره وباسي نو بیا زمونږ کم غیرتي پښتانه چې دي هغه هم ولګېد ډېر زیات تنقید یې پې شروع کړو ټولو خلکو د هغې خلاف ریاکشن وکړو چې آیا پخوا نه چې ته کله غریب وې کله چې ستا دا هوټلې موټلې نه وي ته به ولګېدې رابلې مایکونه به دې راواغسته خلکو نه به دې ویډیو وکړه بیا به دې هغې کې ویل چې آیا مسافرو تاسو پیسې راولېږئ دې سړي ته دونه ضرورت دی او دا ډېر زیات غریب دی نو مسافرو به چې بیا کمې پیسې راولېږلې هغه به تا یا ورکړې یا ورنه کړې خو کوم الزامات چې په تا باندې وو هغه د باندې ډېر زیات سیوا وو اوس داسې چل شوی دی خلک یو بل که مونږ وګورو سوشل میډیا د لارې د افغانستان کوم اتا چې دی دې نه علاوه طاهر خان چې دی د دې خلکو د دې دواړو تصویرانې یو ځای کړي دا پکې وایي چې آیا اتا تاسو وګورئ افغانستان ته هلته هغه څونه زیات خدمت کوي که مونږ اوس وګورو په دې روژې په میاشت کې نو د هره روژه کې تقریبا هغه چې کم روژه ماتې ورکوي دې نه علاوه نور پیشمنۍ چې ورکوي هغه ډېر زیات کم د قابلو ستایلو چې کم دی هغه دی بل طرف ته که مونږ ده ته وګورو نو ده به مخکې کم خدمات به چې کول هغه هر څه یې پرېښود او راله او کم خپل هوټل مشهورتیاګانې دا شروع کړې یعنی زه دا نه ویم چې دا داسې حرکتونه کوي چې د خپل هوټل مشهورتیا دا نه دي کول پکار دي خو د یو غریب سره مدد کول دا هم ډېر زیات ضروري دی دې له خو بیا ډېر زیات پکار دي ځکه چې دا تل هم د غریبانانو په سر باندې مخکې شوی دی نو اوس دې له پکار دي چې د غریب سره خو هغه اوس مرسته وکړي که نه غریب خو هغه نه پرېږدي نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره